السلام علیکم. ملګرو پوښتنه کړې وای د پروسټیټ یا د پروسټاټ په باره کې موږ ته معلومات راکړه. نو دا ارګن د یورنري بلاډر یا د مثانې لاندې دلته یي، بیا دې نه یوریترا دا پایپ دنه راوځي، بیا دې باندې موږ خپل ادرار کوو. نو د پروسټاټ ګلانډ کار چې د هغه نو مني جوړوي، سیمن چې ورته وایي، په هغې کې بیا دا سپم مزل کې دنه باندې راوځي. پروسټاټ درې غټې مسلې یې، یو چې د بیناین پروسټاټیک هایپرپلیزیا ورته وایي. دا پروسټیټ همداسې پړسېږي، دا کینسر نه ده، سرطان نه ده، مګر د دې وجې نه دغه ادرار چې د مشکل سره کېږي، خاص طور به د شپې بار بار راجګېږي او داسې احساس کوي انسان چې مثانه یې سمه خالي شوې نه ده، او کله کله چې زور وهي درد هم کېدی شي ورته وکړي. نو د دې لپاره ګولۍ دواګانې هم شته دي، او په خپل عادت کې لږ فرق راوستل دي، او که په دې شیانو باندې ونه شي نو عملیات هم کېږي. دا هم د ادرارو له لارې نه دننه پاس جګېږي، هلته هغه لکه برمه غوندې کوي، هغه سوری ورته زیاتوي چې هلته بندش پیدا نه شي. نو دوم چې کوم پروسټات کې کومه مسله یې، هغې ته پروسټاټایټس وایي. پروسټاټایټس چې د انفلمیشن یا انفیکشن ده. نو انفیکشن دپاره خو انټي بایوټیک دی، هغه ورکول کېږي، او د دې علایم سوزش وي تشو کې چې کله ادرار کوي، درد هم کوي، کله کله تبه هم وي ځکه مکروب یا انفلمیشن وي، او انټي انفلمیټري دواګانې چې کومې دي هغه هم ورکول کېږي. نو په دې حالت کې انټي بایوټیک کله کله ډېر ضروري وي، باید واخیستل شي، هغه بکټیریا یا فنګس یا هر شی چې هغه باید مړ کړی شي چې دغه مکمل جوړ شي. او دریم چې د هغه د پروسټیټ یا د پروسټاټ کینسر یا سرطان ده، نو هغې کې تاسو کله کال کې وارې خپل ډاکټر ته ځئ معاینې دپاره، هغوی دغه سکرینینګ کوي، د پروسټیټیک سپیسیفیک انزایم ورته وایي، د هغې وینه کې ټیسټ کېږي، که هغه لیول نارمل نه زیات وي بیا نور ټیسټونه کوي چې دا ډایګنوز کړي چې دا د رښتیا سرطان ده او که نه ده. د سرطان علایم بیا نو مختلفه وي، دغه ټول شیان چې مخکې ما یاد کړل، لکه تش چې یا ادرار یې چې ده بند کېږي، خپل مثانه صحیح خالي نه ښکاري، داسې ښکاري چې نور هم پکې شته ده، باید تللی وای، بار بار تشو ته یا ادرار ته ځي. نو دا د پروسټیټ باره کې ملګرو پوښتنه کړې وه، دا لنډه ویډیو د هغې باره کې ده، که نور کوم سوالونه لرئ لاندې ولیکئ، د هغې جواب هم درکړم. مننه، خدای په امان.